د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی ښاغلی سمیع الله شینواري راسره ولاړ دی. قدرمن سمیع الله شینواري، تاسو د تقریبا 10 کالو راهیسې د افغان ملي لوبډلې سره یو ځای لوبې کوئ. افغان لوبډلې ډېر پرمختګ کړی دی او اوس خورا په مزه روانه ده. د دغه لوبډلې د راتلونکي په باره کې که خپل معلومات او نظر راسره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل تاسو خبر یې چې دا څو کلونه د افغانستان ټیم یو داسې ځای ته رسېدلی چې اوس یې ټوله دنیا پېژني. یو په انټرنیشنل سطح باندې ماشاءالله په ورلډ کې 10م نمبر باندې پوزیشن لرو. ډېر زیات خوشحاله یو او دا کوم پرفارمنس چې روان ده ماشاءالله دا د هلکانو محنت ده او د کوچز د موږ سره چې کومک یې کړی، لکه مخکینی زما هم لاړ، اوس نه راغلی انډین لالچند راجپوت، نو دوی موږ سره ماشاءالله ډېر محنت کوي او ډېر کومک کوي را سره. هر یو چې بخشي هغوی موږ ته هغه یو موږ خپل کوشش کوو. د نورو لوبغاړو سره په پرتله ستاسو تجربه زیاته ده. له ډېره وخته د ملي لوبډلې سره یاست. د نوو تنکیو ځوانانو لپاره چې غواړي کرکټ وکړي او نړیوالو لوبو ته لاره خپله کړي، هغوی ته څه پیغام لري؟ زه به هم دا ورته وایم چې بالکل افغانستان کرکټ اوس هغه مخکینی غوندې کرکټ نه ده. اوس لاندې ډومestic کرکټ لري، 2 ډے 3 ډے زموږ خپل ولایتي میچونه کیږي. نو زموږ افغانستان هر یو کرکټري راتلی شي، کرکټ کوی شي، نو انشاءالله او دا هم نه ده زموږ هر یو افغان کې خپل استعداد ده، نو هغوی خپل استعداد باندې مخکې راتلی شي. هغه نیشنل ټیلنټ چې ورته وایي افغانستان کې شته ده، نو انشاءالله هېڅ مشکلات نشته ده، راځي به او موږ ډېر زیات خوشحاله یو. شاته زموږ ډېر زیات ینګسټر را روان دي او دا کوم چې را روان نور میچونه دي انشاءالله زموږ ډېر مهم دي. په 2019 کې د ویسټ انډیز سره انشاءالله کیږي به، نو خبرې روانې دي. نور انټرنیشنل میچونه به هم راځي، نو یو په دوه موږ به نور محنت کوو چې مخکې 100% اوس به 200% نور محنت کوو، ځکه چې انټرنیشنل میچونه دي، نو محنت ډېر ضرورت ده. او یعنی اوس زموږ چې کوم پوزیشن ده باید هغه برقرار وساتو او نور هم مخکې لاړ شو. بس تل سرلوړي او آباد اوسئ، تل دې وي د کرکټ اتلان. خوشحاله اوسئ.